بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ موضوع چې ده راوټر باره کې خبرې دي. مخکې مونږ د نیټورکینګ ډیوایسونه شروع کړي وو چې په نیټورکینګ کې کوم ډیوایسونه او کوم شیان په کار راځي. نو په هغې کې اوله خبره مونږ دا کړې وه چې کله مونږ نیټورک جوړو باید په هر یو کمپیوټر کې NIC موجوده وي، نیټورک انټرفیس کارت. او دوهم ریکوایرمنټ هغه میډیا وه چې میډیا کله کیبل او کله ویوز وي. نو که مونږ کیبل استعمالو فایبر آپټیک کیبل دی، کوکزل کیبل دی او ټوسټډ پیر کیبل دی. نو د کیبل لپاره بیا کنیکټر هم استعمالیږي. نو کنیکټر او کیبل باید موږ سره موجود وي. نو که دوه کمپیوټر وي بس په دواړو کې باید NIC موجوده وي او یو کیبل باندې دواړه کنیکټ کیږي سره. که چیرې کمپیوټر زیات وي نو بیا د هغې لپاره یو سنټرل ډیوایس به استعمالیږي. هغه سنټرل ډیوایس یا سویچ وي او یا هب وي. نو هب پخوانی ډیوایس دی او باقي څه مشکلات یو خبره ده چې سپیډ یې کمزوری و، بل ټکر پکې کېږي، د براډکاسټینګ مخنیوی پکې نه کېږي، میک ایډرس باندې نه پوهېږي. او سویچ بیا د هغې نه انټیلیجنټ ډیوایس دی، په میک ایډرس باندې پوهېږي، ټکر مخنیوی پکې کېږي، سپیډ زیات دی، نو هغې نور ډېر خوبۍ نه دي. نو نن سبا سویچ زیات استعمالیږي. نو سویچ دا موږ سره د نیټورک یو ډیوایس دی، دا په نیټورکینګ کې استعمالیږي. ولیکن بل ډیوایس هغه راوټر دی، دا بیا وین کې استعمالیږي. راوټر چې دی دا وین ډیوایس دی. اوس هب او سویچ هغه لین ډیوایس دی، هغه د لوکل نیټورک د کنیکټ کولو لپاره استعمالیږي. راوټر چې دی دا چې بیا کله بهر ته کمیونیکیشن کېږي، نو مطلب بل ځای کې وي، یا مثال دوه ډیفرنٹ نیټورک وي، د هغې لپاره څه استعمالیږي؟ راوټر استعمالیږي. نو د راوټر اصلي کار څه دی؟ دوه ډیفرنٹ نیټورک یو بل سره کنیکټ کول. لکه یو نیټورک فار ایگزامپل IT ډپارټمنټ دی، همدغې بلډینګ کې مثال یو IT ډپارټمنټ دی او بل انګلیش ډپارټمنټ دی. دا دواړه بیل نیټورکس دي، دا دواړه یو بل سره کمیونیکیشن نشي کولی. نو ته به دا کمیونیکیشن څنګه راولې؟ دې منځ کې به راوټر استعمال کړي. کله چې راوټر استعمال کړي نو بیا د دواړو ترمنځ کمیونیکیشن راځي. یا یو نیټورک فار ایگزامپل کابل کې دی او بل جلال آباد کې دی، دا دواړه چې سره وصل کړي نو د دې برانچ څخه دغه ټوله ډیټا هغې برانچ ته چې انتقالي، نو دا کار څه په ذریعه باندې کېږي؟ دا کار د راوټر په ذریعه باندې کېږي. نو راوټر دا کارونه کوي. د راوټر اصلي کار څه دی؟ راوټر از یوز ټو کنیکټ ټو ډیفرنٹ نیټورکس، هغه په لین کې وي او هغه په وین کې وي. د دې یو څه خصوصیت دی، دا هم انټیلیجنټ ډیوایس دی، په میک ایډرس باندې پوهېږي چې ما سره ما سره په دې پورټس باندې کوم کسان کنیکټ دي، کوم کمپیوټرز کنیکټ دي، د هغه میک ایډرس ځان سره اخلي. دا هم انټیلیجنټ ډیوایس دی، دا راوټر دی. دې ته ویل کېږي راوټر. د راوټر بل خواص دا دی چې has many collision domains، په دې کې هم ټکر نه کېږي. لکه اوس مثال تاسو ګورئ دې کې دوه پورټس دي که نه، دا دوه پورټس، نو که دې کې دواړه سایډ ته ډیټا سند کېږي او ریسیو کېږي نو څه مشکل نشته، ټکر پکې نه راځي. هب او سویچ په هغې کې ون براډکاسټ ډومین، د براډکاسټ مخنیوی پکې نه کېږي. یعنې که چېرته یو براډکاسټ میسج په یو پورټ باندې ریسیو شي، په دا راخلي په دې موسم کې په ټولو باندې وصل کوي. خو لیکن چې کله راوټر ته یو براډکاسټ راشي، نو هغه براډکاسټ مخکې نه پرېږدي، داخل ته پرېږدي، داخل ته
خو مخکې بل نیټورک ته یې نه پرېږدي پوه شوې که نه دې له څه ویلی کېږي مینی براډکاسټ ډومینس نو براډکاسټ مخنیوی په دې کې کېږي مینی براډکاسټ ډومینس لکه اوس مثال دی کې دوه براډکاسټ ډومینس دې پورټ سره چې کوم یو برانچ کنیکټ وي کوم نیټورک کنیکټ وي هغه براډکاسټینګ دې بل ته نه راځي او نه دې بل ته ورځي نو مینی براډکاسټ ډومین دې کې براډکاسټ مخنیوی کېږي دا ولې کېږي اوس که چېرته مثال راوټر د براډکاسټ مخنیوی نه کولی او په دغه لوکل نیټورک کې زموږ یو کمپیوټر براډکاسټ کولی نو دا براډکاسټ په د دنیا ټولو کمپیوټر ته رسېدو که نه رسېدو دنیا ټولو کمپیوټر ته به رسېدو او د دنیا څونه کمپیوټر دي چې هغوی براډکاسټ کولو هغه به زموږ کمپیوټر ته را رسېدلو نو بیا به نیټورک کار نه کولو نو دې خاطره دا براډکاسټ یو ځای پورې کار کوي چې کله ته ورسېږي راوټر ته راوټر یې بهر نه پرېږدي بهر براډکاسټ میسج نه ځي انشاءالله پوه شولئ د راوټر یو بل کار چې دی performs a function called routing کوي routing څه معنا بیسټ پات پیدا کول خل را پیدا کول مثال څو برانچ دی یو برانچ یو ځای کې دی بل ځای کې دی او ته فار ایگزامپل یو برانچ ته ډیټا سند کې نو دا راوټر ګوري چې کومه لاره ورته ښه ده دا لاره ښه ده ورته که هغه لاره ورته ښه ده دا په څه باندې را پیدا کېږي راوټینګ باندې نو راوټینګ کې اوس مثال فار ایگزامپل دا مو سره شیر شو یو کمپیوټر بل کمپیوټر مثال دا مو سره دا شو او بل کمپیوټر مثال مو سره دا شو دلته هم راوټر دی دلته هم راوټر دی دلته هم راوټر دی دا سویچ شو دا سویچ شو ٹھیک ده او دې سره مثال بل راوټر هم کنیکټ دی دا شیر شو فار ایگزامپل کمپیوټر دا سویچ دا ټول څنګه یو بل سره وصل دي ٹھیک شو دا مثال مو سره راوټر شو دا راوټر مثال دا یو بل سره ټول یو بل سره وصل دي دا فار ایگزامپل کابل کې دی دا جلال آباد کې دی دا پکتیا کې دی دا پکتیکا کې دی اوس مثال دا فار ایگزامپل دا کمپیوټر ډیټا سند کوي دا کوم نیټورک دی مثال 10 دی دا 20 دی دا 30 دی او دا 40 دی ښه اوس مثال دا 10 دی دا د 30 سره کمیونیکیشن کوي نو چې کله دا سویچ ته راشي سویچ نو سویچ یې وګوري چې دا 10 دا 30 خو ما سره نشته دی که نه 30 دی شته نشته دی دا 30 چېرې ځي بیا راوټر ته ورشي راوټر بیا ګوري چې دغه 30 دا لاره کومه څنګه داسې لاړه ده او که داسې لاړه ده دا په دې کې دا سیف په دې راوټر کې دننه یو ټیبل جوړېږي هغه ته ویل کېږي څه راوټینګ ټیبل هغه ته ویل کېږي راوټینګ ټیبل کې دا معلومات دي چې 30 د به کومه لاره باندې ورځي 20 کوم ځای کې دی او 40 کوم ځای کې دی نو دغې ته لاره پیدا کول دا کار څه په ذریعه باندې کېږي دا د راوټینګ په ذریعه باندې کېږي نو بیا راوټینګ په ذریعه څه کېږي دا دې برانچ ته ورشي دې راوټر ته ورشي او دا راوټر بیا بل ته ورپاس کړي دا کار په څه باندې کېږي دا کار په راوټینګ باندې کېږي نو راوټینګ څه معنا a process of transmitting a packet from one network to another network is called what routing ځکه ورته راوټر ویل کېږي او چې کله راوټینګ کېږي که نه نو راوټر څه کې سټور راوټینګ ټیبل دا راوټینګ ټیبل جوړوي نو راوټینګ ټیبل کې د نورو راوټر باره کې معلومات دي لکه اوس دا راوټر دی د سره به د باره کې معلومات دي دا چې کوم نیټورک دی د باره کې ورسره معلومات دي د باره کې ورسره معلومات دي نو هره لاره دا په دې کې اچولی شوي راوټینګ ټیبل کې نو راوټینګ ټیبل کې د نورو راوټرو او د نورو نیټورکونو باره کې معلومات ورسره پکې پراته دي دې نه علاوه راوټر یو بل کار کوي پیکټ فلټرینګ پیکټ فلټرینګ مقصد دا شی دی چې مثال دی د دې برانچ نه یو څوک زه مثال دې برانچ ته بند کړم لکه فار ایگزامپل هغه بل برانچ کې مثال یو کس دی او هغه مثال هکر دی مثال داسې انسیکیور دی نو زه چې هغه باید په دې برانچ کې یو خاص کمپیوټر خیمه چې هغې سره باید کمیونیکیشن ونه کړي چې کله هغه دلته راځي بیا دلته به څنګه کېږي هغه بلاک کېږي د هغه پیکټ په دې خطر نه راځي دا پیکټ فلټرینګ دا هم د راوټر په ذریعه باندې کېږي
چې د بهر نه یو اناترایز پیکټ زموږ د نټورک ته داخل نشي چې زموږ نټورک به سکیور وي خو د راوټر مهم کار څه دی راوټینګ او پیکټ فلټرینګ په هم کې دې په ان شاء الله ورسېږي دا سره راوټر دی نو زموږ په دې کلاس کې زیات کار په څه باندې دی زیات کار په راوټر باندې دی دا راوټر یو بل سره څنګه کنیکټ کیږي دوه ډیفرنٹ نتورک څنګه یو بل سره کنیکټ کیږي 40 10 20 30 دا څنګه یو بل سره کنیکټ کیږي او نور چې کوم راوټینګ پروتوکول دي ریپ او EIGRP او OSPF دې باندې ان شاء الله زموږ ټول درسونه رواني په نتورکینګ کې یو بل ډیوایس استعمالي دغه ته ویل کېږي فایروال دلته شروع غوړی فایروال معنا د اور دیوال او دا یو ډیوایس دی دې ډیوایس په ذریعہ باندې زموږ لوکل نتورک سکیور کیږي تاسو ګورئ مثال دا مشرشه شو دا یو نتورک شو صحیح ده دا زموږ داخل کې نتورک دی دا نتورک شو دا شو او دې راوټر په ذریعہ باندې زموږ دا ټول ټریفیک بهر کیږي خو زه وایم چې مثال دا کوم داخل کې چې کوم نتورک سي دا باید کنټرول شي د فایروال په ذریعہ نو کولای شي دا فایروال دلته مو لګي چې بهر نه مطلب څونه کنیکشن یې راځي دی خو دا کنټرول یا مثال دا دغه ځکه ولګوا د بهر نه چې کوم پیکټس راځي دا ولته چک کیږي چې بهر نه هر څه راځي ته چک کیږي اره درایسو بس بلاک نه وبري داخل یا مثال دا مثال مهم زیاده دلته ټول سروري دي مهم هوي کمپیوټر دي او دا چې کوم کسان د تکنیک کې چې د هکر لاس یو دا کمپیوټر هکي فایل سرور هکي ډیټابیس هکي ویب سرور هکي په دې خاطر چې دې پیکټ دی خو راځي کنه دا د چکوا یا مثال دی خو چې څوک راځي کنه دی خو کوم پیکټ راځي د چکوا نو فایروال څه کوي فایروال دا پیکټ چکی پیکټ فلټرینګ کوي چې څه زموږ نتورک څنګه کیږي دا څه کې ورکی دا مشر شي دی خو دا پبلک نتورک دی لسوي پبلک نتورک او دی لسوي پرایویټ نتورک دا پرایویټ نتورک نو د فایروال کار شي دی د پبلک نتورک نه پرایویټ نتورک موږ ته سکیور کی صحیح ده کنه تاسو ګورئ A firewall is a secure and trusted device that sits between a private network and public network. دا چیرته کې خودل کېږي د پرایویټ نتورک او د پبلک نتورک په منځ کې خودل کېږي او د فایروال په ذریعہ باندې د ټول هغه رولز او ورته شول کېږي چې مثال پلانکې پیکټ مثال ویب سټ یا پلان چې هر یو شي دا به مثال دا به خلاصي کنه بلاک دی نو دې سره زموږ د کوم نتورک دی دا به د بهر نه یو کوم تریډز یې غنه دا محفوظ بهر نه وسوک هیکینګ وغیرہ دا شین نشي دا اکثره ځینې کې دا فایروال استعمالي کې دی باندې زموږ نتورک سکیور کیږي بل یو ډیوایس چې هغه په نتورکینګ کې استعمالي هغه ته ویل کېږي اکسس پوینټ اوس سوئچ دی سوئچ کمپیوټر کنیکټ کی خو د کیبل په ذریعہ باندې ځینو کې موبایلټي ته ضرورت دی یا دا سوئچ کیبل موږ نشو غځولای لکه مثال دا بلډینګ دی هر استاد سره موبایل دی هر استاد سره لیپټاپ دی نو کله یو ځای کې کله کلاس کې کله افیس کې کله یو ځای کې کله بل ځای کې نو زموږ چې په دې بلډینګ په هر ځای کې چې دا کمپیوټر دا سره بس تعالی په نت کار کوي نو دې لپاره مو کیبل نشي غځولای کنه دلته بس یې استعمالوي بیا د څه وخت وته وای فای استعمالي د څه وخت په وایرلس ډیوایس استعمالي نو دا کمپیوټر چې به کنیکټ کې ټول لپاره سنټرل ډیوایس به شي وي ټول لپاره سنټرل ډیوایس به اکسس پوینټ وي اکسس پوینټ دا ریډیو ویوز استعمالي ریډیو ویوز براډکاسټ کی بس هر یو کس چې ریډیو ویوز هغه رسیږي بس هغه کمیونیکیشن وکولای شي هغه دې سره کنیکټ کیږي او سنټرل ډیوایس به کې اکسس پوینټ دا په ریډیو ویوز باندې کار کوي د اکسس پوینټ استعمالولو څه فائدې دي اوله فائدہ دا شوله چې د کې موبایل ډیشتا و سوئچ سره موږ موبایل نشو کنیکټ کولای ټلیفون کنیکټ کیږي وسره ټلیفون کیبل په ذریعہ باندې خو لیکن دې سره ته موبایل نشو کنیکټ کولای خو په اکسس پوینټ کې به ته کولای شي ستا موبایل هغه کمپیوټر سره کنیکټ شي نو موبایل کنیکټیویټي به کولای شي
بل سیټ اپ یې فاست دی کار تیزی سره کېږي بس صرف هلته ولګوله کار پکې وکړه ټولې کمپیوټر کې کنیکټ کېږي د هر چا کمپیوټر پکې ایډ کا یا مثال پاسورډ ورکړه ورته چا سره چې پاسورډ یې بس هغه به کنیکټ کېدلی شي او چې سویچ استعمالوي بس هر یو کیبل به بېل جوړوي نو مشکلات زیات دي بل دا چې مصرف به کم راځي کاسټ ایډوانټیجز راځي مصرف به کم راځي ایکسپینډیبিলিټي پکې شته دا موږ پراخولی شو فار ایگزامپل اول چت کې مثال موږ یو اکسس پوینټ لګولی دی د ریډیو ویوز یو ځای پورې به کار وکړي کېدای شي کوم کونج کې وغیره چې کار ونه کړي ټول بلډنګ ته نه رسېږي په هغه چت باندې به کار نه کوي دریم چت کې به کار نه کوي نو بیا کولی شو موږ دا ایکسپینډ کړو دې سره څنګه یو بل اکسس پوینټ ولګوه یا وایرلیس راوټر هغه څه شی دی اوس هغه ته ویل کېږي اکسس پوینټ یا وایرلیس راوټر وایرلیس راوټر او وایرلیس اکسس پوینټ یو شان دی خو صرف فرق دونه دی چې په دې وایرلیس راوټر کې بیا څلور نور پورټس هغې پورټ سره ته نور کمپیوټر کنیکټ کولی شي او وایرلیس اکسس پوینټ کې صرف یو کیبل دی هغې سره دا یو پورټ پکې هغې سره ته نیټ کنیکټ کولی شي که نه اوس لیکن هغه شی دی اوس وایرلیس راوټر دی نو دا چې وي موږ سره نو موږ د نیټورک ایکسپینډیبিলিټي کولی شو چې نیټورک پراخه شي یو راوټر په اول چت کې بل په دوهم چت کې بل دریم کې نو په ټول بلډنګ کې په هر کونج کې په هر ځای کې به نیټورک موجود وي که بل بلډنګ ته رسې نو بیا بل څه چیز ولګوه او نور مخکې به سیګنال نو دې سره زموږ نیټورک پراخېږي خو لیکن یو څه ډس ایډوانټیجز هم شته اول دا چې سکیورټي بشری پاسورډ اساین نه کې ورته یا پاسورډ څوک یاد کړي بس چا پاسورډ یاد کړو بس کمیونیکیشن کولی شي هغه کنیکټ کېدلی شي بل انټرفیرنس پکې کله دا راځي لکه مثال دیوال دی منځ کې دیوال راځي نو منځ کې لرګی راځي نو دا لږ سیګنل مخنیوی کوي دا او بل د سپیډ مشکل پکې وي سپیډ چې دی هغه سویچ کې تیز او په دې کې بیا سپیډ دونه تیز نه دی نو په وایرلیس سیستم کې سپیډ بیا څنګه کم وي پوښتنه خو نشته نو دا موږ سره لین اینډ وین ډیوایسز دي دا موږ سره څه ډیوایسز دي دا د لین ډیوایسز دي کمپیوټرز دی ان آی سی یا لین کارت او ډبلیو ان آی سی میډیا دی کنیکټرز دی هب دی سویچ دی برج پخوا استعمالېدلو لکه مثال دوه هبه دي او دې هبونو ترمنځ مثال د براډکاسټ مخنیوی کوي نو څه به استعمال د برج به استعمالېدو بل ریپیټر دی ریپیټر کار دا کوي لکه مثال تا سره فار ایگزامپل دوه سویچ دي یو سویچ او د بل سویچ مثال ترمنځ 200 متره فاصله ده یا 300 متره فاصله ده دا سیګنل په دې کیبل کې نه انتقالېږي پورا نو بیا د مینس کې چې په لار کې ریپیټر ولګي نو ریپیټر په دا چې کوم سیګنل راځي دا بیا ریجنریټ کوي تیزی بیا مخکې بیا پاس کوي دا سیګنل تیزی دې رسمي لګي ریپیټر ولګي او اکسس پوینټ دا هغه ډیوایسونه دي چې دا په لوکل کې استعمالېږي او دا وین ډیوایسونه دي راوټر شو فایروال موډم ټلیفون لاین آی ایس پی لاین ټلیفون لاین وین کنیکشن کې ټلیفون لاین استعمالېدلی شي لکه افغان ټیلیکام او ستا د مثال راوټر یا مثال فضل افغان ټیلیکام ترمنځ څه لګول کېږي ټلیفون لاین به لګول کېږي یا آی ایس پی کنیکشن نو دا موږ سره څه دي وین ډیوایسونه دي خیر دا موږ سره ډیوایسونه نه دي ډیوایسونه موږ سره داسې څه نه دي که نه دا موږ سره کمیونیکیشن ډیوایسونه دي موډم کار شی دی ډیجیټل سیګنل سره اخیستل هغه انالاګ سیستم ته کنورټ کول انالاګ سیګنل سره هغه کنورټ کول او انالاګ ډیجیټل ته کنورټ کول نو دا زموږ د نیټورکینګ هغه ډیوایسونه دي څه نه بس